د پښتو یو ډېر لوی لیکوال د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب پنډال ته تشریف وروړی دی. زه ستاسو په دروند هرکلي کې هغه ته خواست کوم چې سټیج ته تشریف راوړي. پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب. زه اوس سید صابر شاه صابر صاحب راغواړم، خو د هغې نه مخکې هغه ټولو مقاله نګارانو ته یو خصوصي خواست کوم، او هغه دا چې هغوی دې د خپلې مقالې صرف لنډیزونه واورئ، ځکه چې دا مقالې به په دستار انټرنیشنل کې انشاءالله چې چاپ کیږي. سید صابر شاه صابر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو درنو ښاغلو راغلو ملګرو او مشرانو، ځکه په محترم پروفیسر جانزیب نیاز صاحب سویل غواړم نو کیدی شي چې د هر چا نه پې زیات ووایم. دا عجیبه اتفاق دی چې د تېرې میاشتې په 13مه نیټه همدا وخت همدلته د محترم عبدالله جان مغموم صاحب د کتاب مخکتنه مونږ کوله، او پوره یو میاشت پس نن د محترم پروفیسر جانزیب نیاز صاحب د کتاب مخکتنه مونږ کوو. او زما دا خوشقسمتي ده چې د پښتو د دوه مشرانو سره مې ژوند هم دی، او ځان خوشقسمته په دې ګڼم چې د عبدالله جان مغموم صاحب هم 4 کتابه چاپ دي، او اتفاق دا دی چې دغه 4 واړه کتابونه هم ما چاپ کړي دي. او ما زه دا خپل اعزاز ګڼم چې د مغموم صاحب غونتې شخصیت 4 واړه کتابونه ما چاپ کړي دي. او دا هم اتفاق دی چې د جانزیب نیاز لالا هم 4 کتابونه چاپ کړي دي، او زه دا هم خپل اعزاز ګڼم چې دا 4 واړه کتابونه هم ما چاپ کړي دي. نو ځکه ما د دوی نظم او نثر ظاهره خبره چې دا کتابونه ما پروف کول او ما نوې املا ته اړول او چاپ کول مې، نو ظاهره خبره چې د هر چا نه به مې ډېر ښه لوستلي وي. نو ځکه په لالا باندې خبرې کول غواړم، کیدی شي چې ډېرې خبرې مې پرې وکړم. ما یو خاکه لیکلې ده ډېره مختصر، چونکې د دوی د ژوند د پېژنګلو په هکله، او هغه خاکه چې 3 کاله مخکې زه او جانزیب نیاز لالا د پاک پښتو ادبي ټولنې قطر په دعوت قطر ته تللو، نو ما صرف قطر کې ویلې ده، دلته تاسو نه اورېدلې. زه کوشش کوم چې دا ډېر زر زر تاسو ته واورم د محترم صدر صاحب په اجازت سره. د دې خاکې عنوان دی چینار غونتې سړی. هغه به چېرې دا تصور هم نه وی کړی چې ما نه به دومره لوی سړی جوړیږي. نوکران، چاکران، مدخوان، خوشچین او د ژوند او رومان هر سهولت به راته حاصل وي، ځکه چې هغه د یو ډېر کمزوري ځپلي نتلي کور په انګړ کې خړپوسي کړي دي. د پښتنو په هغه کوڅو کې د ظلمیتوب د شهید رخسارونو غرمه غرمن ورته د فکر او امید په ګورو سیورو مزل کړی دی، چېرته چې د ژوند او ځوانۍ ضرورتونه په نشت حساب وو. خو نه داسې هم نه وه چې ګنې هغه ټول د غربت د مور په غېږ کې د ژوند د لمر وړومبی څړکې لیدلي دي. هغه د یو داسې خان په کور کې سترګې غړولې دي چې د کلي چم وړو خانانو خو به ورسره د خبرو کولو جرأت هم نشو کولی. د یو داسې نرې خانې مور د نسه پیدا شوی دی چې د لوی شنغر د خازانو ښځو به په مخ کې پال اسانه خوله قدرې هم نه شوه سپړدلې. د هغه مور په رښتیا چې نره مبارزه مجاهده په نوم قریشه، خو په خوی خصلت پښتنه وه. د 10 میاشتو و چې پلار یې ترېنه ټول عمر دپاره کډه یوړه، او د پرورش د ذموارو ټول غرونه د مور په سر راپنډ شو. خو ولې بیا مور د هغه داسې پالنه وکړه چې د فضل شاه اټیوال د تختې نه د پښتو ډپارټمنټ پېښور د چیرمینۍ تخت ته ورسولو. اوس چې زه ډاکټرانو لونو او پولیټیکلانو زامنو ته ګورم، نو یو دم مې دا خیال د ذهن په چاغي کې دماکه شي چې د مور دعا څوک رنګ کړي هیڅوک به یې بدرنګ نه کړي. ما په شروع کې ویلو چې هغه په یو ډېر غریب د خاورو خټو کور کې ګیسي او خړپوسې کړې وي، او د فضل شاه دکاندار سره په یو وړه اټۍ کې کلونه د خوږو امرسو او ترسکونو پیکوړو نه خوندونه اخیستي دي. دا هم ډېره د خوند او خوږه کیسه ده. هغه چې کله پیدا شو نو د خدای کارونه ګوري چې د خانې مور سینې بیخي اوچه شوه. هغې د رزړو د ګړۍ د میاګانو د یو غریب دکاندار
فضل شاه باچا د ښځې په غېږ کې واچولو او ورته د ده د تان تپان ژوند لپاره په ډېر مینت وویل دا زما ډېر نازولی نیازبین بې پلاره یتیم زوی دی. زه د ده په سترګو کې د خپل مړ خاوند تصویر ګورم. د ده د خیال ساته، پرورش یې کوه، دې په خپله سینه لغوه، موړ پټې ساته. زه د ده د ساتنې پالنې هر قیمت ته غاړه بسته یم. د ګړو بانډو میاګڼې بیبي ماشوم هدایت الرحمن خپل رسته غوټه کړي صادر کې لکه د بنجارو واچولو. خانې بیبي ورته په سپورو سترګو نظرونو کتل. غټې غټې اوښکې په رخسارونو راماتې وې. هدایته هدایته هدایته. او په هغې سپینه رڼا ورځ هغه وخت تیاره شوه چې میاګڼه بیبي د ډیوډۍ د ګوټ پیر نه تو شوه. د هغې هدایت الرحمن به چې کور کې د بخملو په زانګو کې خوب کولو، د سرو زرو په سیپۍ کې به یې ګوټي ګوټله، یو دم د عرش نه فرش ته راګزار شو. میاګڼې بیبي ورله د کټ بازو پورې خپل چاڼ چاڼ سور صادر غوټه کړو او په هغې کې به یې زنګولو. د سپیرکو او کږو ترو اوبو او د سپیاکو ترخو لږو سره یې ژوند شو. عجیبه خبره دا ده چې د میاګڼې بیبي سینه یې هم اوچوه، خو چې دې ورته واچولو د خدای فضل پې وشو. یو دمې سینه راډکه شوه. د ټول کور خلک حیران شو او د همدغې ورځې نه هدایت الرحمن په فضل مولا بدل شو. فضل مولا رو لویدو چې د 3 کالو شو مور به ورته سرپیچک تړلی او په هغې کې به د پلار فضل شام یا د اټۍ نه پیاز باټینګڼ مرچکي کور ته راوړل. د هغه د اټۍ په لوړه تخته به ناست او لکه د شین توتي به چرېدو. جمعه په جمعه به خپلې خویندې او خانه مور لیدو لپاره ورتلې. دی به خپل ځان سره په زور خپل کور ته راوستو. هغه به جړل، ترپکې به یې وهلې، نه به راتلو. دا ورته پته نه وه چې زما خپله مور کومه ده. د ده خوله به د ګوړې د زیړې حلوا نه ګنده وه. هغه به ورله خویندو پاکوله. مور به ورته وی بچې څه دې خوړلي دي؟ ده به ورته په ماشومه ژبه تړتړی ژبه وویل اوا مې خوړلې ده اوا. خویندو به د ده په دې ساده خبرو خندل، خو خانې مور به زړه ته راجوخ کړو. خوله به یې ورله په خوله کېښوده، پپې پپې پپې. بیا به یې ولمبولو، سترګې به یې ورله تورې او سر به سوچه شړشم غوړ کړو، ځکه چې دا ورته د خپل خوږ خاوند خان برهان خان نه اخیري نښه پاتې وه. یوه غرمه به یې پر خپل کور کې تېروله. بیا به یې شپې له میاګڼې بیبي کره بوتلو. یو ورځ ورسره په سنګل ملاسو. د حیران د خانانو د کور کمرې سامانونو ته کتل. بیا یې مور ته په ډېر تعجب ووې پوه تاسو کرې څومره ډېرې بړستنې او بالښتونه دي. مونږ خیر خو تش یو پوزې دی، صرف یو بړستن ده چې هغه هم بابا چوي. د هغه د مور په سترګو کې اوښکې راغلې، زړه یې راډک شو. په غریو نیولي انداز کې یې ترېنه تپوس وکړو ولې بچې ما چې هغه تاله دومره ډېر سامانونه درلېږلي وو هغه څه شول؟ خو ماشوم فضل مولا د مور په دومره سخه فلسفیانه سوال چېرته پوهېدو. هغه داسې جواب نشو ورکولی چې بیبي په میاګانو غوړي او تري هر څه حلال وي.